نه منډې راغلي دي په څلورو بالونو لا هم د دغې دوه باله پاتې دي 18 منډې وروسته دی ترکې د غاټ شاټ وهلو هڅه او دلته وکټ کېدلی شي د مکاټي لپاره او میچ فیلډینګ ګیري ویلسن کیچ ترلاسه نه کړی شو او ژوند یو بل ژوند د نجیب ترکي لپاره کار کوي یو آی سی سی یو کرکټ صحیح شورا دوی دپاره باقاعده هر کال فنډ رالیږي خو معلومه ده دغه فنډ په کوم ځای کې مصرفېږي تر اوسه پورې موږ هغه 15 کسیزه ښځینه ډله نه لرو او تاسو هم په دې اړه معلومات نه لرئ نو زما په اند باندې ښاغلی فرهان یوسفزی چې یو استخباراتي او سیاسي سړی دی هغه کوشش او هڅه دا ده چې یوازې دوی شته په دغه سیاسي تریګلو حالاتو کې چې د سولې مذاکرات روان دي په دغې حالاتو کې دې ته یو قسم هوا ورکړي او هلته په هغه میز په خبرو کې هلته یو څه راڅه کریډټ واخلي د ښځو د حقوقو په نامه باندې په خپله تاسو د کرکټ بورډ په کارمندانو کې او په لوړپوړو چارواکو کې تاسو ګورئ د ښاغلي چیرمین اخوا نو نه دلته کومه دلچسپي شته د ښځینه کرکټ لپاره نه کوم پلان شته دی نه کوم پالیسي شته دی او د دې اظهار او د دې معلومات تاسو په خپله د سرپرست اجرایوي مشر د کرکټ ډایرکټر ښاغلي رسح مزید څخه چې هغه د کرکټ لپاره ټول هغه پالیسي او طرحه جوړوي د هغوی څخه تاسو هم وکړئ 90% د کرکټ بورډ کارمندان د ښځینه کرکټ سره موافق نه دي او ذهناً دې ته جوړ نه دي چې موږ ښځینه کرکټ ولرو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې هغوی پرېږدي خپل لوڼې خویندې چې کرکټ وکړي لکه د فوټبال په څېر باندې د هینډبال په څېر باندې د باسکټبال په څېر باندې شته داسې کورنۍ شته چې هغوی اجازه ورکړي او تاسو ګورئ چې کوم برحاله لګیا دي دوی هم همدغسې کورنیو غړي دي خو بدبختي ده چې د دوی نه استفاده کېږي د دوی دپاره هغه بنیادي کارونه تر اوسه پورې نه شوي دي نه په پلان کې شته نه دلچسپي شته دی همدغه د ښاغلي چیرمین په دوره کې به دوی ته یو څه راڅه هوا ورکړل شي خو په کرکټ بورډ کې دننه دوی په سټراټیجي کې دوی په پالیسي کې دوی په ذهنیت کې د کرکټ ښځینه کرکټ لپاره کوم پلان نشته دوی تر رسمي توګه باندې تر اوسه پورې دوی اعلان نه تر اوسه پورې نه دی کړی چې موږ ښځینه کرکټ غواړو په کومو شرایطو باندې غواړو او کم تر کمه د دې اعلان وکړي چې خلک کورنۍ او لوبغاړي دلچسپي پیدا کړي ان دوی په کابل کې تر اوسه پورې کوم ازمایښتي ټرایل نه دی ترسره کړی ان د دوی لپاره کومه ځانګړې اکیډمي تر اوسه پورې شتون نه لري کوم ځانګړی میدان د دوی لپاره شتون نه لري تر اوسه پورې دوی کوم ان تر پاکستان او هند پورې کوم سفر نه دی ترسره کړی چې دوی زده کړې ترلاسه کړي د دوی د ښځینه چې کرکټ کوم مسؤل دي او انچارج دي د دوی دپاره هم د کرکټ هغه بنیادي چې کوم زده کړې دي هغه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي یوازې په نمایشي توګه باندې هلته د آی سی سی او د ای سی سی او د زیاترو خلکو چې هغه ځان ته ډیموکراتان وایي ځان ته یو قسم وایي چې موږ د ښځو د حقوقو پلوي او د ورزش پلوي یو هغه دې نه یوازې استفاده کوي که د ښځینه کرکټ ته څنګه وګورو افغانستان تر اوسه پورې په نړیواله کچه یو میدان نه لري افغانستان تر اوسه پورې یو انډور اکیډمي نه لري افغانستان تر اوسه پورې ډېر داسې اسانتیاوې نه لري چې په خپله زموږ ملي لوبډله د نورو هېوادونو په څېر باندې په داخل کې تمرینات ترسره کړي نو د ښځینه کرکټ ته هوا ورکول یوازې د کرکټ بورډ د هغه مغرضه کړی یو کار دی چې د یو وخت لپاره به هوا ورکړي خو بنیادي کار ورسره نشته